بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې څوک غواړي چې الله تعالی جل جلاله یې په رزق کې زیادت راولي، یا هم که چیرې یو څوک غواړي چې پوروړي الله تعالی جل جلاله یې د پورونو څخه خلاص کړي، الله تعالی نجات ورته ورکړي، نو استغفر الله ډېر زیات وایي. یو کس د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه سوال وکړي چې ماته یو داسې شی وښیه چې ماته الله تعالی جل جلاله رزق راکړي او ډېر زیات پوروړی یم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وویل ولته استغفر الله ډېر زیات وایه. هغه ورته وویل زه د رزق د زیادت غوښتنه کوم، نو استغفر الله خو د الله تعالی جل جلاله څخه د بخښنې دپاره ویل کېږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وویل ول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه همداسې سوال وشو. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه کس ته وویل ول که چیرې الله تعالی جل جلاله تاسو وبخښي، په رزق کې مو زیادت راځي، په مال کې مو زیادت راځي، په اولاد کې مو زیادت راځي، حتی په کسوتو په هر څه کې مو الله تعالی جل جلاله زیادت راولي، برکت پکې پیدا کېږي. نو په کار دا ده چې د هر لمانځه څخه وروسته په کثرت سره درود جواره یا تر دغه لا هم څه زیات چې وویل سي استغفر الله استغفر الله، یا هم استغفر الله العظیم ربي من كل ذنب واتوب الیه. نو دغه که چیرې څوک ډېر زیات وایي، الله تعالی جل جلاله به په رزق کې زیادت او برکت ور واچوي. ستاسو څخه مو یوه هیله ده چې د ثواب په خاطر باندې دغه ویډیو تر نورو ملګرو ورسوئ، شیر یې کړئ. ډېره مننه، ژوند دې اوسئ.